تازه خبر افغان سرتیرو د علیپور وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور غیر مسؤلو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې غیر مسؤل وسلوال قومندان علیپور پر ضد د بهسود ولسوالۍ په بیلو برخو کې عملیات کړي دي او د هغه د وسلوالو مرکزونه او پوستې یې په نښه کړي دي. سرچینه کاږي چې په دې عملیاتو کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي او 6 نور ټپیان دي او پر ضد عملیات لا هم روان دي. علیپور په بهسودو کې غیر مسؤل وسلوال دی چې په کابل کې د ځینو سیاسینو ملاتړ له ځان سره لري او په وروستیو کې د افغان پوځ یوه چورلکه په نښه کړي او ځانګړو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله پکې اړولې. دې مسلې سخت غبرګونونه پارولي دي او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د هغو د نیولو له منځه وړلو غوښتنه کوي، خو له دې سره سره حکومت د هغه د نیولو په اقدام کې زړه او نازړه وو. خلک ولې د علیپور په نیولو کې مرسته نه کوي؟ د علیپور له وسلوالو ورهاخوا د ده د نیولو پر مهال د خلکو مداخله د دې لامل شوې چې نوموړی د امنیتي ځواکونو له لاس خوځي او ونه نیول شي، ځکه چې خلک په هغه اندازه چې لازمه ده له حکومت سره مرسته نه کوي. د خلکو د نه همکارۍ یو دلیل له زورواکو سره توپیري چلند دی چې له یو او بل سره د مصلحت له مخې چلند ترسره کیږي او نه پرېږدي چې قانون په ټولو یو شان تطبیق سي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.